یاره نیکه د نسوارو هغه ګولۍ هم ختمه شوه په ایمان دا اخري چونډی دی نه نیکه دا راته ووایه چې د ځمکې هغه کیس دې ګټلی دی او که بیللی ما ته خو ستا د طبیعت نه دا پته لګي چې کیس دې بیللی دی تا نه خو زه ښه ومه کیس مې ګټلی دی د خیره سره ځان پوه کوه کیس میس پرېږده دا ته څومره نسوار ږدي یار یاره خان عجیبه سړی نسوار خو د قاپیرو نشه ده ته داسې کار وکړه چې هغه نوکر ته دې اواز کړه چې یو بوجۍ نسوار نور راوړي هلکه مازدیګریه دې خوا راشه مازدیګری د سترګې مه توروه زړه مې نری د سترګې مه توروه ولې ښه د مېلمه خوا کارپېټ ټول څښاک وو چاپي کندله نه نه چاپي کوی مه خو چې کله نسوار ګزاري که نه ټوکدان ورته ونیسه نو داسې کار دی وایه نسوار په کور ته لکه نیکه دې نوکر ته دې ووایه چې دا لوښی لرې کړي که نه توکم پکې ګورئ السلام علیکم وعلیکم خانه خیر کینه وای کنه دوستانو څنګه یو را پیښ وکړه یار دې لرالو پرون چې تا په مونږ باندې کم کباب خوړلی و که نه اوس هم زموږ په دې خولې کې خوند دی اوس ما وایه چې نن را باندې بیا وخورې ټوپونه مه کباب به را باندې خورې زوی دې شی دی هلکه دا خو د بلا زامن دي زوی مې څه شوی دی چې په مخه ډوډۍ دي څه سوچ کې نه نه سوچونه موچونه نه کوم مړه پرون مې در باندې دلته خوړلی و نن یې در باندې په کړي کې خورم راځئ خوراک خو مو کو خېټې خو بول شوې چې ورته ووایه استادو دې کسان له 2 پیالې چای ولېږه او پیسې به ترې واخلې دې سړي خو نن مونږ په پاو کې ووالو یار دا څه کوئ په تماچو کې ګوتې مو وایئ ګولۍ به پکې یو بل به درنه ولګي اوهو خان بابا ته ډېر زورور سړی زمونږ خو په دې تماچو کې عمر وشو او مونږ پې ډېر ښه پوهېږو زه ښه ده نو تاسو به پوهېږئ موږ به نه پوهېږو عجیبه وختونه دي که کشرانو ته نصیحت کې نو اړو خبره پې لګي بس هغه خپله کوي چې څه یې خوښوي هلکه داسې چلو شو اسراره خان بابا په تماچه کې خو کالتوس نه و چې د کالتوس پکې د کم طرفه راغی د کالتوس بچیا په خپل یو عقل نشته او چې مشران ته نصیحت کوي نو په هغې عمل نه کوئ سړی ته نه ولګېد که نه موږ له یې هم لانجه جوړ کړه او ځان له دې هم لانجه جوړه کړه